السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مرګو که تاسو ته ټایم په ټایم باران معلومول غواړئ نو دا اپلیکیشن د پلی سټور نه انسټال کړئ. د اپلیکیشن زه چې کوم کرښه دا به تاسو ته نه میلاویږي، تاسو په دې پسې ګرځئ نو دا به چې په کاته یې راولئ دا اپلیکیشن به تاسو ته میلاو شي. دا اپلیکیشن چې انسټال کړئ ډېر ریل اپلیکیشن دی، ډېر اسان کار دی، هېڅ څه پکې ګران نشته. دا اپلیکیشن چې تاسو انسټال کړئ، ما سره انسټال دی، زه به یې اوپن کړم. دا یو اپلیکیشن دی نو زه به یې اوس اوپن کړم. چې کله هم داسې اوپن کړئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راوالي. دلته به دا ځای ووهئ، زه به اوس دا ځای ووهم، دغه به آن کړم، کټ پکړم اوس. نو تاسو دلته کې تاسو چې کوم ملک سره تعلق ساتئ نو تاسو پکې دلته په سرچینګ کې لیکلی شئ، لکه زه پکې لیکم پاکستان، نو پاکستان مې پکې ولیکو، نو اوکې مې کړو. سیګنل به سلو کار کوي، ستاسو به سیګنل تیز وي نو په دې طریقه سره تاسو دلته بیا تاسو ته ورځ هم لیکلي، بجې هم هی څو بجې دي، دلته مخکې بجې دي، او په دې طریقه سره تاسو په ډېر په اسانه طریقه باندې تاسو باران او هسې موسم معلومولی شئ. نن څونه ګرمي ده او په دې ځای کې به وسپې کرښه سټارټ ده، نو چې دا کرښه ودرېږي نو تاسو ته به دلته ټول ډیټیل راوالي. د بره پکې ما ورکړي دي ډېر ښه نومونه، هر عمل نوم پکې ورکولی شئ. اوس یې راواخیسته، په ټول پاکستان کې 23 ګرمي ده او نور دی. نو په دې طریقه سره تاسو هر څنګه پکې کار کولی شئ. دلته پکې ما KPK هم ورکړی و، چې KPK پکې ورکړئ نو داسې موسم دی، باران هم دی. وایي چې که ویډیو مو خوښ شوه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، تر بلې ویډیو عمرې انتظار وکړئ. ویډیو لایک کړئ، ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ.